په بهترین طریقې سره او بهترین انداز کې تا ته درکړي دي فی ای صورت په کم صورت کې ماشاء هغه چې غختله هغه ان الله تعالی رکبک جوړ کړي ته جوړښت درکړي تا ته کله دا سندا بل کې تکذبون تاسو دروغ وګڼل بالدین دین نه دلته مراد د جزاء ورځ ان د قیامت ورځ ان اصل خبره دا ده چې تاسو قیامت ته د دروغ نسبت وکړو ځکه نه منئ وان علیکم وبشک بتا سبحان لحافظین حفاظت کون کی فرشتي دي کرامن چې عزتمند دي کاتبین چې لیکون کی دي خي طرف ته او چپ طرف ته دو فرشتي چې یو نکلی کی او یو بدلی کی یعلمون اغیبهږي ما تفعلون څه چې کوي تاسو ان الابرار بشکن کان خلق بنفی لفی نعیم دا بنعمتون کی وی وان الفجار او یقینا گناہگار خلق بلفی جحیم په جهنم کې وی یسلونها داخلی کی بدی یوم الدین ورځ د قیامت تا وما هم او نبی دوی عنها دا غینا بغائبین پټیدون کی تخته بنشي غائب کې دې بنشي غرازری بنشي کوله وما ادراک او څه خبر کې ته ما یوم الدین چې صدا د قیامت ورځ ثم بیا ما ادراک چې خبر کړی ته ما یوم الدین چې شدا ورځ د قیامت یوم ورځ لا تملکو چې مالک بنشي نفس یو کس لنفس بل کس د پاره اختیار بن لري هیڅ یو کس بل کس ته د ګټه ورکولو او هغه ته د نقصان ورکولو یا هغه د تکلیف د کمولو شیء هیڅ شی والامر او حکم به کار به یوم اذن په دغه ورځ لله الله د پاره وي دغه کار به فیصله به الله د پاره وي سوره متوففین په دې کې د شعیب علی السلام د قوم هغه بدی الله تعالی موږ تاسو ته خود لیدا چې شعیب علی السلام قوم دغه بدی کوله او په دې بنیاد باندې الله تعالی هلاک کړل او شدید ترین سزا الله تعالی ورته ورکړي و بسم الله الرحمن الرحیم ویل هلاکت تباہی دا او ویل جهنم د کند نه دی وی کند نوم هم ده چونګه کند ته سړی وګرځول شي نو هلاک شي ندی وجنه مفهوم او مراد ته هلاکی دو ده هلاکت للمتوففین د کمی کون په د پاره چاغه بل ته حق کمای الذين كسان اذا هر کلا اقتالو چې پیمانه کوي اذا اقتالو هر کلا چې پیمانه کوي علی الناس خلقتا یستوفون نو بیا پورا خلی خلقنا پورا خلی او چې کله خلق ته ور کوي و اذا قالوهم اور کله چې بیا پیمانه کوي او وزنوهم او یا طول ور کوي یخسرون نو کمه کوي بل نه پورا خلی او د چې ور کوي نو کم ور کوي او دا زمونږ دا کاروبار دنیا کې ټول تقریبا هم دا کرانګي پیسې چې اخلو بیا ګورو چې نوې نوٹ نوی نه اخلو او چې خپل ورکو بلته بیا کوشش کوو چې کم زوړ نوٹ یا ولا مغه ورکو هم دا غرانګي په سامان کې خوراک کې هم چې کم بیکار بیا ول ورکو او کم چې خوي اذان سره سات او بل نه چې اخلو نو خا ولا خلو دا زمونږ الله دې د دې دا ګنا نه موږ بچ کی ولا تعالی دې معافيو کی الا يظن ايا یقین کوي دوی اولئک چې دغه کسان انهم چې بشکان دوی بمبعوثون را پاس ولشي لیوم عظیم اغلوی ورځ د پاره ان کدی سره د قیامت يروي نو دا کار ود دی به نه کوله یوم ورځ یقوم الناس چې او بدريږي خلق لرب العالمین رب العالمین طرفتا کلا دا سندا ان بشک کتاب الفجار يعمل نمیدنا فرمان خلقو لفی سجین دا پسجین کی دی جهنم نه لاندې هيسي تویل کیږي وما ادراک او څه خبرې ته سجین اصل کې د سجن د جیل نه ده او جیل چې کوم ده بل د پاره د بندیدو او یادې د پاره چې بل ذلیل کې خطه کې د سترګونه وګورځي وما ادراک او څه خبر کې ته ما سجین چې شهید دغه جیل چې شهید دا سجین کتاب یو کتاب د مرقوم چې لیکل شوی دی ان فیصله دا چې کړی شوی دا ویلون هلاکت یوم ازن په دغه ورځ للمکذبین د درو غنونکو د پاره چا چې د دروغ نسبت کړی وي دیتا الذين كسان يكذبون چې دروغ نسبت کوي بیوم الدین ورځ قیامت ته وما يكذب او دروغ نسبت نه کوي به دیتا الا مگر كل هر یو معتد حد نتیریدون کې اثیم ګناګار یعنی جگہ گناہگار یو حد نتیریدون کې وی اغه نسبت کوي د دروغو عام خلک دروغ نسبت نه کوي د جهنم ته اذا هر کلا تطلع چې ولستل شي علیه په د باندې آیاتنا زموږ آیاتنا قال نبي واذ اساطير الاولين دا کسی د مخکینو خلکو کلا دا سندا بل کې ران علی قلوبهم زنګ لګیدل دي د زړونو ته
ما كانوا یکسبون په سبب د هغه و دوی چې دوی بکم کارونه کول د دې د خپل کارونه په بنیاد باندې زړونو ته زنګ لګیدل الله اول زړونو باندې زنګ نه لګای په خپل کارو کې او حدیث بتاو ته یاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی ګناه کوي په ځړ باندې تور ټکه ولګي بل ګناه کوي بل ولګي ها چې دا ټول زړه د ځان لپاره په خپل تور کی نو هغه ته اشاره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث ته چې زړونو ته زنګ لګيږي او د زړونو د زنګ لري کولو بهترین علاج کوم دی هغه ذکر دی او ټول نه بهترین ذکر د قران دی د سره د زړه زنګ لري کیږي کلا دا سندا انهم بشکدوی ربهم د خپل ربنا یوم اذن په دغه ورځ لمحجوبون پناکړي شي بوي حجاب کې بوي الله بدوی ته اندونه یعنی الله بدوی ته خپل ځان نه خي او دی بد الله تعالی د دین محرومه وي ثم بیا انهم بشکدوی لصالو داخلدون کی بوئی وصل بکرل شي الجحیم په جهنم کې ثم بیا یقال ویل شي هذا الذي دغه اغشه کنتم چې وای تاسو به دې پورې تکذبون چې دروغ هم غنا دروغ نسبت مکو کلا دا سندا ان کتاب الابرار یقینا عمل نمید نکانو خلقو لفی علین داب علیین داب بره حصے کې بوئی اعلی حصے کې بوئی اوچت زایرو نبوی دا وما ادراک او څه خبر کې څه پته دتا تا ما علیون چې شدید علین کتاب اندایو کتاب دې مرقوم چې کله شوی دې یشهده ګوري باغتا حاضر بشي غتا المقربون مقرب فرشتي ان الابرار بشکن کان خلق ولفی نعیم په نعمتونو کې وی علی الارائک پسوفو باندې ينظرون ګوري با تعرفو تب پیجنې فی وجوههم دغیب مخونو کې نظرة النعیم تاسگید نعمتونو خوشحالی د نعمتونو وجنا یسقونا سکوله بشي په دوی باندې من رحیق د شرابنا مختوم چې مهر په لګولې شي وي یعنی یو خبره شرابي چې د اسین په صورت کې به د دریا په صورت کې به بهيږي او یو شراب هغه چې هغه سپیشل دی لپاره مخصوص وي او هغه به مصر به مهر وي مهر به لګولې شي وي باغې باندې ختامه مهر د هغه مسکون د مشکونه بوي وفي ذلك وبدې کې به فليتنافس المتنافسون فليتنافس بس پکار دی چې مين دی او کی منډه دی اوهی کوشش دی او کی رغبت دی او کی المتنافسون رغبت کون کی یعنی د رغبت کون کو د پاره په دې کې ډېر بهترینا رغبت چې دا شی ورته حاصل شي فليتنافس المتنافسون بس څوک چې مینا کیدې سره نو بهترین مینا د شي د پاره و مزاجه او ګډوند اغه یعنی باغه کې خوند من تسنیم د تسنیم د اوبونه ده دا په جنت کې چې نه ده او دا غي نوم به تسنیم الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي عینن چې و چې نه ده یشربو چې قلب کیږي بهاد اغینا المقربون سکی بدا اغینا مقرب خلق څوک چې الله ته نږدې وي ان الذين بشکا کسان اجرمو چې مجرمان دي کانو ودی من الذين او خلق پوری امنو چې ایمان وروړو دنیا کې يضحكون خنددوب هغه پوری به خندا کولا و اذا هر کلا مرو چې تیرې دلب بهم په دي مسلمانانو پوری يتغامزون نسترګ به وهلي یو بلتا د حقرت د وجنا د ذلت د وجنا و اذن قلبوا او هر کلا چې واپس بشول دوی الی اهلهم خپل کور ولو تا انقلبون واپس بشول دوی فقهین خوشاله بیا به خوشاله مو چې مسلمانانو پر امداسي منلنډیو کې ټوکی موکړي و اذا هر کلا راوهم چې دوی به ولیدل د مسلمانان قالوا نبل بی ان یقینا هؤلاء هم د خلق دي لضالون چې گمراه دي وما ارسلوا او دوی نو را لګلی شوی علیهم په دوی باندې حافظی نگرانان یعنی دا مسلمانان دي دا سیو چې تبسوي چې بس صرف د مسلمانانو نگرانی وکاو وسو فالیوم بسنن رضی یعنی دوی باندې خو ما مسلمانانو باندې خدا ما نگرانان جوړ کړی نو فالیوم بسنن رضی الذين كسان امنوا چې ایمان راوړیو من الكفار د کافرانو پوری يضحكون خندا بکئی یعنی کم خلق چې مؤمنان دي دا په قیامت کې بیا کافر پورې خندا کوي علی الارائک په تختونو باندې صفو باندې ينظرون دی بګوري ناس پوي هل ثوب الكفار آیا بدل ور کول شي کافر ہوتا ما ده غشي کانوا يفعلون چې دوی بکول یعنی ظاهره خبره ده او مغه عمل بدل ور کول شي چې کمی کړی بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت او هر کله چې اسمان انشقت او چودي چاود شي واذنت او حکم امني
واذنت او وغي اخره یعنی هغه تیار د دیتا